د طالبانو امیر شیخ هبت الله اخندزاده خپلو کسانو ته شریعت په ډیرو وژنو، شکنجو او ازارولو منځته نه راځي، بلکې عدالت تطبیق کړئ. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر. د طالبانو حکومت امیر مولوي هبت الله اخندزاده د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې خلکو غوښتي چې په اوسني نظام شکر وباسي او ملاتړ یې وکړي، ځکه چې شرعي او اسلامي د په پیغام کې د اسلامي او شرعي قوانینو په عملي کېدو ټینګار شوی او ویل شوي چې د هر مسلمان دنده ده چې د محاکمو پریکړې ومني، دفاع ترې وکړي او د امر بالمعروف له مسؤلینو سره په کارونو کې همکاري وکړي. د پیغام په بله کې چې د تعلیم او تربیه تر نامه لاندې راغلي د اولادونو تربیه، زده کړې او دیني زده کړو ته فرصت برابرول او د هر مسلمان مکلفیت دی، خو د نجونو د زده کړو په اړه بیا هم څه نه دي ویلي. د طالبانو امیر د دوی د بیا واکمنېدو راهیسې امنیت او اقتصاد ښه بولي او ترڅنګ یې ویلي چې له نړیوالو او ټولو هیوادونو سره متوازنې او د اسلام په چوکاټ کې د اړیکو پالل غواړي. په پیغام کې د فلسطین جګړه او اسلامي امت قضیه بلل شوې او له نړیوالو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو غوښتل شوي چې ژر تر ژره اسرائیلي اشغالګر د ظلم مخه ونیسي او تجاوز پای ته ورسوي. د پیغام په وروستۍ برخه کې د یاد حکومت امیر خپلو کسانو ته د سپارښتنې په توګه وایي چې خلک ډیر مه وژنئ، ځکه شریعت په وژنه نه بلکې په عدل سره منځته راځي او ترې غوښتل شوي چې د ولس شکنجه او ازاروی مه، ځکه د خلکو ښیرا کوی شي چې نظام رنګ کړي. همداراز ورته سپارښتنه شوې چې تعصب مه کوئ او راتلونکي نسلونو ته ښه تاریخ پرېږدئ او په وینا یې نه باید د کمونیزم ضد د مجاهدینو په برخلیک اخته شئ. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.